سلامونه نیکې هیلې مې قبول کړئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. نن د سکیچپ د زده کړې 8مه ویډیو ده، د 8م درس دی. په نن درس کې به موږ د سکیچپ ځینې اساسي کوم آفشنونه او اساسي مفاهیم چې دي هغه به موږ انشاءالله تر څېړنې لاندې نیسو او په هغو باندې به کار کړو. نو لومړني درسونه مخکې مې تاسو ته ځل یادونه کړې چې لومړني درسونه یو څه ابتدایي وي، اساسات یې وي، نو مهم هم دي او یو څه خسته کننده هم دي. نو کوشش وکړئ چې ورڅخه خسته نه شئ او مکمل ډول د هغو تمرین وکړئ او کار پر هغو باندې کوشش وکړئ چې روزمره کار وکړئ. نو د موږ چینل ته که چېرته نوي راغلي یاست نو د موږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. راځو موږ په ننني درس باندې پیل کوو. د ټول نه د مخکې زه څه یو نوې پروژه اخلمه. سمه ده، په ننني درس کې به موږ کوشش وکړو چې په کوم د زوم مربوط کوم درسونه یا کوم مربوط آفشنونه دي په هغو باندې به کار وکړو. سمه ده، نو راځم زه یو نوې پروژه را اخلمه. سمه ده، یوه جوړه پروژه تر څو پورې تیاره کار شوې وي. نو راځم غواړم په دغه پروژه کې کوم چې د زوم مربوط کارونه دي په هغو کې ترسره کړو. زوم اصلا نږدې کېدو ته ویل کېږي، په انګلیش کې زوم اوټ لرې کېدو ته ویل کېږي. نو موږ به کوشش وکړو چې نن زوم ان او زوم اوټ دواړه او ځینې نور عقایدو سره اړوند مسایل چې دي په هغو باندې موږ کار وکړو. وګورئ، اول راځم زوم ته. په زوم باندې موږ کولی شو پروژه هم نږدې کړو او یا هم لرې کړو. زوم ان او زوم اوټ په دوه ډولو موږ کولی شو. لومړی که چېرته موږ په خپله پروژه باندې کلیک وکړو، لومړی موږ باید زوم چې وي هغه انتخاب کړی وي. ښي طرف ته ولاړ شو، موږ به نږدې کا هغه کومې پروژه چې ده. که چپ طرف ته لاړ شو هم موږ به لرې شي، او که چېرته پورته خواته لاړ شو موږ پروژه به هم څنګه وکړو، زوم ان به وکړو، او که ښکته خواته ځو د موږ پروژه چې کومه ده هغه به زوم اوټ وکړو. په همدغه ډول باندې موږ کولی شو یعنې خپل پروژه د نږدې او لرې ځای څخه وڅارو. دویم چې دی زوم وینډو ده. زوم وینډو اصلا د چوش دپاره کارول کېږي. په زوم وینډو کې موږ هر هغه ساحه چې انتخاب کړو هغه ساحه به موږ ته ښکارول کېږي یا به زوم کېږي. د مثال په ډول څه زه غواړم دغه آبجیکت مې انتخاب کړم. وګورئ، صرف موږ ته دغه آبجیکت څنګه شوله، زوم ان شوله. مثلا بیا هم غواړم چې د زوم وینډو څخه استفاده وکړم، دغه کومه ساحه چې ده دا د موږ ته زوم شي. وګورئ، نو زوم وینډو هم یو ډېر مهم دی تر څو پورې د موږ هغه کوم وخت چې دی په دې باندې ضایع نه شي چې موږ په زوم ان او زوم اوټ کې د دغو طریقه ضایع کړی وي. سمه ده، نو بیا هم مختلفو ځایو کې دونه استفاده کېدی شي، ډېره مفیده هم تمامېده. سمه ده، دویم آپشن چې زه غواړم هغه زوم اکسټینډ دی، چې د زوم اکسټینډ نه چېرته موږ استفاده کوو. وګورئ، موږ د زوم اکسټینډ نه هغه ساحه کې استفاده کوو چې هغه هلته موږ یعنې هغه ځای کې چې هلته موډل شتون ولري موږ د زوم اکسټینډ نه استفاده کولی شو. د مثال په ډول سره وګورئ، که چېرته موږ دلته مختلف موډلونه ولرو او موږ غواړو چې د زوم اکسټینډ نه استفاده وکړو، وګورئ صرف هغه چېرته چې آبجیکت دی هغه پرمختګ کوي. اوس د مثال په ډول سره زه دومره لرې یم د خپل پروژې څخه چې موږ هلته کار کړی. چېرته زه زوم اکسټینډ باندې کلیک وکړم په مستقیم ډول صرف هغه ساحه موږ ته انتخابوي چې هلته د موږ هغه موډل شتون لري یا هغه کومه پروژه چې موږ هلته کار کړې هغه هلته شتون ولري. نو موږ کولی شو د زوم اکسټینډ نه استفاده وکړو. نو د مثال په ډول سره زه غواړم چې یو څه دا پروژه په دې ډول کړم. اوکې، اوس که چېرته زه په زوم اکسټینډ باندې کلیک وکړم، هغه ساحه چې هلته د موږ پروژه شتون لري، یعنې هغه بیروني ساحه چې چېرته چې موږ ته ضرورت نشته دی هغه هلته وګورو، نو هغه ساحه موږ ته نه انتخابېږي. نو د زوم اکسټینډ نه هم موږ په داسې ځینې ځایو کې استفاده کړلی شو. بله کومه موضوع چې ده د زوم اوټ زوم ان مربوط ده، هغه موضوع اصلا د پریویس ده. اصلا موږ پریویس چیز ته استفاده کوو. وګورئ، که چېرته موږ دلته راشو، دلته موږ پریویس کوم آپشن وینو، موږ مثلا په دې پروژه کې پورته چې څه زوم ان زوم اوټ او څه وکړل
هغه موږ ته یو کې وي وګوره موږ د دونه مخکې په دې ډول زوم شوي وو یا هم هغه پروژه یو څه لرې کړې وه بیا هم په دې ډول کړله بیا هم په دې ډول کړه همدغسې وګورئ نو موږ مختلف کوم مخکې چې کوم زوم ان زوم اوټ وکړل د هغو هغه یوه لنډه پریویو ده د مثال په ډول وګورئ بیا هم زه هغه کومې زومینګ او زوم اوټ مې چې وکړل مثلا اوس د دوو پریویو موږ ته ښایي وګورئ نو دا یو ډېر مهم اپشن دی چې په ځینو ځایو کې موږ مثلا اصلا موږ د دوی دپاره نور تخنیکونه لرو نور اپشنونه شتون لري چې د هغه په کامره کې نو ویایو وروسته بس دا منیو موږ د کامره په نامه باندې لرو نو انشاءالله هلته به موږ په هغو باندې مفصلې خبرې وکړو دوهم بله موضوع چې وه اصلا موضوع یې ډېرې شوې نو دوهمه به هم نه وي نو ما یې شمېر نه دي نیولی بله موضوع چې ده هغه د سلیکشن ده سمه ده اوس که چېرته موږ غواړو چې یو آبجیکت سلیکټ کړو نو شارټکټ یې دی سپیس بټن چې څنګه تاسو په خپل کیبورډ کې کېږئ نو تاسو په اتوماتیک ډول سره سلیکشن ته داخل شئ سلیکشن مختلف رقمونو باندې موږ کولی شو د سلیکشن نه استفاده وکړو او سلیکشن کولی شو اصلا موږ چې د سلیکشن نه استفاده کړو په دوه حالاتو کې کوو لومړی غواړو چې د سلیکشن نه یو لاین ډیلیټ کړو دوهم موږ غواړو چې په خپله کومه سلیکټ شوې ساحه ده هغه ډیلیټ کړو او یا هم موږ کولی شو هغو ته حرکت ورکړو نو موږ د سلیکټ لپاره د دوو کارونو دپاره استفاده کړو لومړی حرکت دوهم هغه ساحه ډیلیټ کول چې موږ د سلیکشن په ذریعه باندې انتخاب کړې ده وګورئ مخکې مې تاسو ته د سلیکټ په باره کې ویلي وو که چېرته زه په دغو ساحه باندې کلیک وکړم په دغو ساحه باندې نو دغه ساحه صرف موږ ته کلیک کېږي که زه چېرته ډیلیټ باندې بټن باندې کېکاږم نو دغه ساحه سلیکټ شوې ساحه به له منځه لاړه شي بېرته زه کنټرول زی کوم یا بېرته شاته راځم که چېرته ډبل کلیک وکړم دغه شاوخوا کوم لاینونه چې دي دا به هم ورسره سلیکټ شي زه ډیلیټ کوم وګورئ ډیلیټ کولی شم مثلا زه دلته حرکت ورکوم موفګان یې وګورئ چې تر هغو پورې موږ حرکت نشو ورکولی تر څو پورې موږ سلیکټ کړی یې نه وي نو موږ د سلیکټ څخه په دغو مسایلو کې زیات وخت استفاده کوو بل په سلیکشن کې مهم که چېرته موږ وغواړو یو لاین ډیلیټ کړو یا حذف کړو صرف په مربوط لاین باندې موږ کلیک کړو وګورئ موږ کولی شو دا یو لاین چې دی کومه هغه موږ له منځه ایسو مثلا زه غواړم بیا هم دغه ساحه جوړه کړم سمه ده وګورئ کوم لاین چې وه هغه موږ له منځه یې وړله نو کولی شو موږ په دغو ځینو مسایلو کې د سلیکشن څخه استفاده وکړو مخکې مې درته که چېرته موږ غواړو په اتوماتیک ډول سلیکشن ته وشو صرف موږ د کومه چې د سپیس بټن ده په خپل کیبورډ کې په هغو باندې موږ کلیک کړو په سلیکشن کې بل مهم خبر دا ده که موږ تر اوسه پورې سرکل نه دی ویلی نو زه غواړم چې یو څو دایرې دلته وباسم د مثال په ډول سره داسې د دوو ترمنځ یو بله دایره په دې ډول وګورئ چېرته موږ مختلف هغه یعنې هغه ساحې چې یو د بل سره هغه په ارتباط کې دي موږ کولی شو د سلیکټ په ذریعه باندې هغه انتخاب کړو د مثال په ډول دغه ساحه زه دلته ځان ته انتخابولی شم دغه ساحه ځان ته انتخابولی شم او دغه کومه ساحه چې ده د ځان ته انتخابولی شم او که چېرته غواړم چې په یو حالت کې همدغه ساحه انتخاب کړم همدغه ساحه نو زه سپیس شیفت کلیک په دومه ساحه باندې په دې ډول موږ کولی شو مختلفې ساحې په یو حالت کې سلیکټ کولی شو سمه ده مثلا په هغو کې موږ کولی شو مختلف رنګونه یا مختلف هغه صحنې چې دي په هغو کې ور اډ کړو لکه مثلا زه راځمه دغه کومه ساحه چې موږ سلیکټ کړې سیفت بټنې سره سپیس شیفت کلیک دغه ساحه زه غواړم چې انتخاب کړم سمه ده دغه ساحه یو بله دایره هم زه وباسمه تر څو پورې شکل یو څه منظم شي په دې ډول اوکې په دې ډول نو زه اوس غواړم دونه مختلفې ساحې سلیکټ کړم مثلا دا ساحه شیفت دا ساحه نو کولی شو په دوی کې مختلف رنګونه وکاروو چې انشاءالله په دوی باندې به موږ هم بیا مفصلې خبرې وکړو چې د دغو رنګو کارونه او څنګه موږ کولی شو له دوی څخه استفاده وکړو زه یو رنګ درته انتخابوم مثلا دا وګورئ په یو ډول باندې یا په یو حالت کې موږ مختلفې نقطې دلته څنګه وکړل شولی رنګ هم کړلی شوی
نو کولای یا یو شکل ورکړلی شولای، نو کولای شو بدون د سلیکشن نه هم موږ هغه ساحه چې هغه سره په تماس کې دي یا ترمنځ یوه قاطع کوونکی شکل نه دی راغلی، نو کولای شو په هغو مختلفو کې موږ تغییرات راوړو مغالط ته په کتو باندې. نو سلیکشن هم یو ډېر مهم و، ځکه ځینې وخت چې د موږ پروژې لویې شي نو موږ بیا دقیق سلیکشن ته هلته ډېر زیات ضرورت لرو. نو دا و د موږ نننۍ جلسه. نه غواړم چې جلسه اوږده شي ځکه ځینې دوستانو ملګرو نیټونه ضعیفه دي، نشي کولی چې لویې ویډیوګانې پرې وګوري یا یې هم ډاونلوډ کړه. نو غواړم یو څه کوچنۍ ویډیوګانې وي تر څو پورې هر څوک ورته وکولی شي لاسرسی پیدا کړه او یو څه خستګونه هم تمامې نه شي. نو تر بلې او راتلونکې جلسې پورې په پاک خدای سپارم. ښې چارې ښې شېبې ولاړې.